نن ورځ د خوست ولایت تڼۍ ولسوالۍ غیور قوم د تڼۍ ځوانان او مشران راوتلي دي تر څو د اسلامي امارت حمایه وکړي او د مرتد او خبیث پاکستان په مقابل کې خپل غبرګون وښیي او دا پیغام موږ هم پاکستان ته دی چې نه یوازې تڼۍ ولسوالۍ بلکې ټول افغانستان د ټول خوست ولایت غیور قومونه او ولسونه له دوی سره ولاړ دي کوم ظلمونه او اشناک کړنې دوی ترسره کوي د هغې د لاس واخلي او د پردیو په کړنو عمل د نه ترسره کوي او موږ د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه درېږو تر څو مو چې په بدن کې وسس کوي نه هم وي له دوی نه سپموو بلکې نه د اسلامي امارت بلکې د خپل وطن د خاورې او د ناموس نه باید هر مسلمان ورور مشر ځوان کشر ټول باید دفاع وکړي د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه وجنګېږو کوم ظلمونه چې پاکستان د افغانستان په خاوره باندې کوي دا هیڅ د زغملو وړ نه دي ډېر ماشومان یې شهیدان کړل زناناوې شهیدانه کړې ټول ځوانان دې ته تیار دي چې پاکستان باندې حمله وکړي هر وخت موږ د پاکستان مقابل کې ولاړ یو چې هر وخت دولت موږ باندې غږ وکړو موږ هم د تڼیو ځوانان مرتد پاکستان